واوره په خدای قسم در تخرم چې د اسمان ارادې ګوره دی پاکستان ته خینه دي د اسمان ارادې در ته خینه دي دوه کاره وکړي د عیاشۍ مرکزونه ختم کړي ښځې کنټرول کړي ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ که نه آسماني به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي تباه به شئ جاړئ به هغه عمري زندگی چې کومه ده ابم تباه شي نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا ادا کول پکارو چې مونږ یې د انګریز لعنت نه خلاص کړو او که د الله د قانون مقابله پکارو څه پکارو نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې دی خدای ته په سجده پروت وی چې یا الله د انګریز د لعنتي قانون نه مونږ خلاص نن انګریز قانون ستا په پاکستان کې وګوره 55 کاله کې یوه فیصله ستا په ملک کې